خالقه چې مې پرېو نه ځې له پامه ډېر یریږم خالقه چې مې پرېو نه ځې له پامه ابتدا مې ستا له نامه انتها مې ستا له نامه ډېره زیاته مننه کوم د دغې علاقې چې څومره هم ملګري دي څومره مینوال دي څومره اورېدونکي دي زمونږ په د نوم په اورېدو سره هغوی راجمع شوي دي دلته کې ډېر زیات خلک دی خو په دغه کې سپیشل چې چا راغوښتي وي بیجان د هغې مننه کوم او څو شعرونه درته وایم بیجانه چې حسن دې په ځای خلکو ته ستایم لګیا یم حسن دې په ځای خلکو ته ستایم لګیا یم ښکلی دا هر سړي ته وایم لګیا یم چرته یې راوګوره زه دا یم لګیا یم چرته یې راوګوره زه دا یم لګیا یم زړه درته په لپه کې درخایم لګیا یم تا پسې مړ نه شوم ژوند پایم لګیا یم تا پسې مړ نه شوم ژوند پایم لګیا یم سم په مشیني انسان کې سایم لګیا یم چرته رانه هیر نشي ستا یاد مې اشنا کړی دی چرته رانه هیر نشي ستا یاد مې اشنا کړی دی ځان سره یې خپل کلي ته بیایم لګیا یم او تاجه ستا غزل او ترنم زما د سپینې خولې څومره یې ښایسته انداز کې وایم لګیا یم نظم درته وایم د بیجان په غوښتنه باندې د نظم عنوان دی سوالګره جینۍ سوالګره جینۍ عنوان دی د نظم داسې دی چې په تور نقاب کې یوه پیغله د بازار د سر نه په تور نقاب کې یوه پیغله د بازار د سر نه تر اخري حده چکرې وهي ښه وګرځي زه د مارکیټ په سر ولاړ یم څارنه کوم چې دغه پیغله د دوکان په ور کې غلی شانتې لاسونه وباسي اواز کوي بېوسه یم د خدای په نوم را سره څه ناسه امداد که وکړئ ماښام به کور ته د خوراک سامان په بیه واخلم سترګې یې نم وي دوکاندار ورته مخ وګرځوي د هوس تنده یې په سر کې چورلکونه وهي جینۍ ته ګوري د دوکان په ګله لاس اچوي سترګې یې بریښي او څه نورې تقاضې تیوځي جینۍ حیا کوي د سترګو نه یې شرم سازي بره کتل غواړي خو ویره یې له حده وځي د دوکاندار هوس نظر ورته څه داسې وایي چې په پیسو به دې مړه کړمه مزې به وکړې ډکې منګولې به دې کور ته ماښام ولېږمه خو که زما د ضرورت مطابق کار وکړې زما هوس زما هیرس زما په سر کې ګرځي دغه نشه راله سړه کړه نو بیا ګوره مزې له دې نه پورته چې څه کېږي د لیکلو نه دي خو دغه پیغله د یو داسې کور ساتنه کوي چې چېرته اوس هم د عمر د واقعې مطابق میندې بچوله په کټوۍ کې د انګولي په ځای کاڼي ور واچوي سمسۍ پکې وهي لګیا وي چې ماشومان وده شي هله یې مور اور مړ کړي دا دوکاندار د چا احساس مجبوري څه پېژني دا د خاریې شهوت پرسته کوڅو داسې کړی چې د غریبو د عزت په سودا لاس اچوي پیغله اوتره شوه په بیرته یې د لاس راښکل چې په کاواکو خپو واپس وته دوکان یې پرېښو نو دوکاندار یې په پړونې باندې خپه کېښوده پیغله سرتوره شوه د ټول بازار یې سترګې کړلې تک سپین بشر په تندي خال د ښایست حد یې نه و لکه چې هوره د جنت د منارو نه راشي سپین مړوندونو یې د سپینو وریځو عکس پیش کوو د اخبارونو رپورټرو هم کیمرې نیغې کړې خلکو هم خپل ټلیفونونه ویډیوګانې کولې دا نظاره باقي زما د کتو پاتې نه وه په یو وخت په زر زر راکوز شوم او راغلم ورله ما ویل چې دا عزت اخبار او نټ ته ونه رسي خلک به خپل اخبار او پیج له وده ورکړي په دی خو خلک چېرته دي احساس په چا کې پاتې نه دی چې د دې پیغلې په عکسونو باندې رحم وکړي او د یوې شپې په غرض په ځای کور ته بوځي او د دغه تس نس ګلاب قدر وکړي خیال یې وکړي مالو پټور له په سر باندې راواچوله د شفقت لاس مې ورله کېښو په سر ومې ویل زما بې وسه بې پردې او بې عزتې خورې وخت به راځي چې ستا د هر جبر حساب به اخلم دعا کوه چې مې د مټو زور قایم پاتې شي دعا کوه چې مې پالج وهلې خپه سمه شي که مې د دې ښار په غټانو سترګې تورې نه کړې که مې د دې بازار قصاب په غوښو موړ نه کو که مې د دې خلکو لاسونه کاږه نه کړل درته که مې د دې وطن په خاوره انقلاب رانوست بیا مې په مخ باندې راتوکه نرخځی به یمه بیا مې په مخ باندې راتوکه نرخځی به یمه ډېره مننه یو بل ملګری منصور علي معصوم صاحب ته خواست کوم چې راشي او موږ سره څه شعرونه شریک کړي منصور علي معصوم صاحب ډېره زیاته مننه کوم د بیجان چې دغه ښکلی پروګرام یې را جوړ کړو دغه چکر یې را الله کو بیا د دغه مینوالو ډېره زیاته مننه کوو چې دونه په ګڼ تعداد سره راغونډ شو ډېر زیات ټایم به نه اخلم څو شعرونه او یو غزل دی دلته واړه واړه ګلان قتلیږي دلته واړه واړه ګلان قتلیږي زمونږ د کلي ماشومان قتلیږي کم چې د علم په رڼا مین وي هغه د علم میانان قتلیږي
کم چې د علم پر رڼا مین وي هغه د علم